بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست. تېره ورځ به هم په خیر تېره کړي. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې تر دې دمه پورې په انډوکراین پاتالوجي کې زیات بحث په هغه باندې وکړل، پیچوټری ګلنډ په ناروغیو باندې نه. په تېرو درسونو کې موږ ډوارپویزمز و مثلا هایپر پیچوټریزمز و یا مثلا جیجنټیزم او کرومیګلي او داسې نورې ناروغۍ مو وویلې چې هر یوه یې ډېره مهمه وه او د پاتالوژي له نظره یوازې یو شي ډېر ارزښت درلودل چې میکانیزم یې موږ تاسې مثلا ګروت هارمون ولې زیاتېده یا مثلا پیچوټري سوماټوټروپ اډینوما ولې رامنځته کېدل او ولې ګروت هارمون ته رشو کول. موږ دغه شی په کار وو. صحیح ده. په هغه کې هم داسې ډاکټر صاحبانو په اډرینل ګلینډ کې موږ تاسې به ډېر زیات په کلینیکل اسپیکټس پسې نه ګرځو. البته زه درته وایم کلینیکي اعراض ولایم هم درته وایم، خو ډیر مهم شی چې زموږ تاسې ورسره سروکار وي په پاتالوژي کې هغه به چې میکانیزم یې صحیح سو چې په کوم میکانیزم سره دا ناروغي رامنځته کیږي او په کوم میکانیزم سره اعراض رامنځته کیږي. د اعراضو میکانیزم به موږ تاسې وایي. صحیح. د خیره موږ نن په اډرینل ګلینډ باندې خبرې کوو. اډرینل ګلینډ یا سوپرا رینل ګلینډ چې ورته وایي نه. اډرینل ګلینډ ډاکټر صاحبانو له پیچوټري ګلینډ څخه را دې خواته دوهمه ډېره مهمه غده ده چې زموږ تاسې په ژوند پسې تړلي مسایل پکې نغښتي دي. صحیح. یعنې که ووایو د اډرینل ګلینډ به زه تاسې وروسته وایم دوه برخې لري چې یو کارټکس ده یو میډولا ده. د اډرینل کارټکس یو د ژوند له مهمو انساجو څخه دی ډاکټر صاحبانو چې مهم هارمونونه پکې جوړیږي په اډرینل ګلینډ کې. اډرینل ګلینډ ته په ټیټ نظر مه ګورئ. اډرینل ګلینډ یا سوپرا رینل ګلینډ ډاکټر صاحبانو چې تقریبا د 4 ګرامه په شاوخوا وزن لري، په دواړو پښتورګو باندې بالکل د پښتورګي په سوپر پول یا هم په هغه ډاکټر صاحبانو سپیریر پول یا هم په پورتني سرحد باندې واقع دي. اډرینل ګلینډ چې ډاکټر صاحبانو د وظیفې له نظره ډېر ارزښت لري، شاوخوا هم دا لکه مثلا نور غړي چې دي ډېر ټینګ کپسول لري او هغه داخل خواته ورځي او بالاخره دا په مختلفو لوبونو رقمه جوړښتونو کې ویشي. اډرینل ګلینډ یا سوپرا رینل ګلینډ ډاکټر صاحبانو د فعالیت له نظره دونه فعاله ده چې حتی خپل مستقیم شریان لري چې له اورټا څخه ورغلی وي نه. نو دا مستقیم شریانونو وریدونه لري او ډېر پریمانه وینه ورته راځي ډاکټر صاحبانو. نو که چېرته په اډرینل ګلینډ کې کوم افرازات صورت نیسي مستقیما په بدن باندې ډېر نږدې او ژر تاثیرات درلودلی شي نسبت و نورو هارمونونو ته. اډرینل ګلینډ به د خیر ډاکټر صاحبانو زه تاسې وروسته هم وایم. اډرینل ګلینډ په اصل کې په دوه کې تقسیمیږي ډاکټر صاحبانو، د هیستالوژي له نظره چې یو داخلي میډولا ده او یو د شاوخوا کارټکس برخه ده. دا شاوخوا کارټکس بیا په خپل وار سره خپلې طبقې لري. که تاسې متوجه یاست ډاکټر صاحبانو دغه د اډرینل ګلینډ شاوخوا هم یو کپسول ده نه. دا کپسول څخه ځینې ریټیکولر فایبرونه داخل خواته ځي او دا په مختلفو طبقاتو کې ویشي. ډېر ریچ بلډ سپلای ورته راغلی دی ډاکټر صاحبانو. دلته مستقیما دغسې د وینې خلاص ساینوسایډل لکم سیسټم ده لکه څه رقم چې زموږ تاسې په نورو سپلین او په اینو په دغو ځایونو کې وو. بل ډاکټر صاحبانو دغه ریټیکولر فایبرونو تر څنګ موږ تاسې پوهېږو چې خصوصا میډولا برخې ته یې ډېر ریچ نرف سپلای هم راغلی ده او یعنې داسې ویلی سو چې اډرینل ګلینډ دوه برخې لري چې یو سټروما ده بل میډولا ده. سوري، یو سټروما ده یو پرنکایما. په پرنکایما کې عموما هغه حجرات شامل دي چې هغه مختلف هارمونونه جوړوي، په هغو باندې وروسته خبرې کوو. اما په سټروما کې موږ پوهېږو کنیکټیو ټیشو فایبر، ریټیکولر فایبر، د وینې رګونه، عصبي تارونه او لمفاټیک خپل مستقیم لمفاټیک شامل دي. صحیح. په اناټومي باندې یو څه نور هم پاته کیږو. اډرینل ګلینډ په تعداد کې دوه دي. په راسته او چپه پښتورګي باندې له پاسه یعنې د پښتورګي په پورته قطب یا په سپیریر پول باندې واقع دي. وزن یې تقریبا تر 4 ګرامه پورې رسیږي. په ماشومانو کې اډرینل ګلینډ چې وي ډاکټر صاحبانو کوچنی وي کرار بالاخره وده کوي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. او که چېرته موږ تاسې د اډرینل ګلینډ کټ سیکشن واخلو نو دوه مهمې برخې به لري ډاکټر صاحبانو. یوه آوټر یلو براون برخه دی ډاکټر صاحبانو چې دې ته موږ څه وایو اډرینل کارټکس یا قشر، او بل چې دا داخلي ګری برخه ده. صحیح سو. چې دې ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو میډولا وایو. او ما تاسې مخکې ویل چې د اډرینل ګلینډ په خاصه توګه سره اډرینل میډولای نه، ځکه په میډولا کې صحیح ده اډرینلین او نور اډرینلین او ځینې نور
امینونه او یا هم ځینې نور کیمیاوي مواد جوړیږي خو که چیرته اډرینل میډولا نه وي موږ ژوند کولی سو او ژوند مو له ډېرو زیاتو نیمګړتیاوو سره نه مخ کیږي خو اډرینل کارټکس که چیرته نه وي ډاکټر صاحبانو د انسان ژوند له ډېرو زیاتو تهدیدونو سره مخ کیږي نو د ژوند دپاره د اډرینل کارټکس برخه چې ده ډېر زیات اهمیت لري د هیستالوژي له نظره که چیرته موږ تاسې راسو د اډرینل میډولا ځان ته جوړښت لري او اډرینل کارټکس ځان ته جوړښت لري دا د باندې خواته کارټکس برخه تقریبا 3 طبقې لري ډاکټر صاحبانو یو تر ټولو د باندې طبقه ده چې یو ته موږ شوی زونا ګرینولوسا ګلومیرولوسا زونا ګلومیرولوسا دوم چی شي ګلومیرولوسا به ګلومیرولوسا ده دا صحیح ده زونا ګلومیرولوسا ده دوم زونا پیلوسیډا ده سوري پاسیکولیټا ده او بل چې ده زونا ریټیکولاریس دی ډاکټر صاحبانو یعنی که موږ تاسې د قشر واخو د باندې له خوا یې تجزیه کو تر ټولو اوټرموز طبقه چې دی ډاکټر صاحبانو چې ورته وایي زونا ګلومیرولوسا زونا ګلومیرولوسا ډېره نرۍ طبقه ده پنډه طبقه نه ده یوازې 10% برخه د اډرینل کارټکس دغه جوړوي ډاکټر صاحبانو او په دې کې ډاکټر صاحبانو یو ډېر مهم هارمون جوړیږي چې یو هارمون ته موږ ته څه وایو الډسټرون او یا هم دې ته په عموم کې ډاکټر صاحبانو منرالو کارټیکایډ وایي صحیح سو دا د جوړښت له نظر همدغسې دی په دې خاطر باندې ګلومیرولس شکل لري چې ګلومیرولسونه غوندې جوړښتونه پکښې دي په دې خاطر دې ته زونا ګلومیرولوسا وایي ډاکټر صاحبانو صحیح ده او الډسټرون په اوټرموز طبقه کې جوړیږي دا په یاد لري ډاکټر صاحبانو صحیح سو بل یعنی موږ پوهېږو چې مثلا دلته پولیګلونل یا هم پولیهایدرل حجرات دي ډاکټر صاحبانو چې هغه ډېر فعاله دي په خپل مابین کې مختلف جوړښتونه لري دا حجرات او دا ګرینولونه یې ټول چې موږ تصفیه کړو له څه څخه به ډک وي ډاکټر صاحبانو له الډسټرون څخه به ډک وي تقریبا پولیګونل غوندې یو قسم حجرات دي په دې برخه کې بل چې دی ډاکټر صاحبانو زونا فاسیکولیټا ده دا بیا تقریبا پنډه برخه ده تقریبا زیاته برخه ده په دې ډول سره وي یعنی د اډرینل کارټکس دا ممکن یوازې 10% برخه وي او دا 80% برخه جوړوي د اډرینل یعنی د اډرینل کارټکس اکثره برخه چې دی ډاکټر صاحبانو د څه ډول سره ده زونا فاسیکولاټیز دا چې ډېرې زیاتې فاسیکولي لري یا ډېرې زیاتې پردې رقمه غوندې جوړښتونه لري په دې خاطر باندې همدغه نوم ورکول سوی دی دلته یو قسم کولمنر حجرات پکښې دي ډاکټر صاحبانو چې دا بیا یو ډېر مهم مواد جوړوي چې هغوی ته موږ تاسې ګلوکوکارټیکایډز وایو صحیح ده لکه کارټیسول ګلوکوکارټیکایډ یا کارټیسول یعنی دا معنی چې دلته یو قسم کولمنر حجرات دي دا کولمنر حجرات چې په قاعدوي برخه کې اکثره وخت خاسته لري ډېر زیات شحمیات هم په دې کې وي شامیله واکیلونه او یو قسم ګرینولونه پکښې دي چې دا ګرینول اصل کې له څه څخه ډک دي له کارټیسول څخه یا ګلوکوکارټیکایډ کارټیسول یو له مهمو هارمونونو څخه دی ډاکټر صاحبانو چې په اډرینل کارټکس کې جوړیږي او د اډرینل کارټکس په کومه برخه کې په زونا فاسیکولیټا کې جوړیږي ډاکټر صاحبانو د هغه طبقې ډاکټر صاحبانو له دې نه وروسته بیا یوه بله طبقه راځي لاندې خواته چې هغه هم لنډه کوچنۍ طبقه ده او یو لس اتیا تقریبا 90% به دا پاتې که نه دې ته بیا څه وایي زونا ریټیکولارس دلته بیا ریټیکولر فایبرز پکې ډېر زیات وي او دلته هم یو قسم حجرات پکښې دي ډاکټر صاحبانو چې هغه بیا څه جوړوي 6 هارمون یا انډروجن جوړوي ټیسټوسټرون دلته ټیسټوسټرون پکې جوړیږي په دې طبقه کې البته دا هم تثبیت شوی ده چې د انډروجن ځینې جوړېدونکي حجرات کیدای شي چې په زونا ریټیکولارس کې هم ممکن پیدا شي او برعکس کارټیسول هم کیدای شي چې په ریټیکولارس طبقه کې هم ځینې ولیدل شي دا په یاد ولرئ صحیح سو خو موږ تاسې د ځان دپاره یا هم د کار د اسانۍ دپاره په قطع همدغه درې خبرې کولی سو چې اډرینل کارټکس په دریو طبقو کې ویشل سوي ده چې یو زونا ګلومیرولوسا ده چې اوټرموز طبقه ده او په دې کې څه جوړیږي ډاکټر صاحبانو تر ټولو مهم الډسټرون دوهم زونا ریټیکولارس طبقه ده چې زونا فاسیکولیټا طبقه ده چې دلته ګلوکوکارټیکایډ یا کارټیسول پکې جوړی شي
او بل چې د زونا ریټیکولارس ده چې دلته مثلا انډروجن په خاص توګه سره ټیسټوسټیرون هم په نر هم په ښځه کې جوړی شي. یو خبره په یاد لرئ الډسټیرون وظیفه موږ تاسو ته معلومه ده چې الډسټیرون چې دا یو څه دی ډاکټر صاحبانو داسې یو هارمون ده چې دا عموما سوډیم په وینه کې ساتي نه پرېږدي چې سوډیم په ادرار کې اتراسي. نو په دې اساس باندې دا مستقیما متناسب د فشار د لوړوالي او د ټیټوالي سره او د اوډیما د رامنځته کولو د نه رامنځته کولو سره ډېر غټ ارزښت لري. خصوصا د موږ تاسې د وینې د والیم د برقرار ساتلو په وخت کې دا ډېر ارزښت لري. د وینې نارمل والیم په وخت کې الډسټرون ډېر مهم دی. ګورئ بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو ګلوکوکارټیکایډز مثلا کارټیسول ډېرې مهمې دندې لري او موږ تاسې بدن په مختلفو میتابولیزمونو کې حتی رول لري او تر ټولو مهم شی چې د انټي انفلمیټري خاصیت هم لري چې موږ تاسې بدن کې کله انفلمیشن جوړ سي او هغه مثلا ستونزه له منځه ولاړ سي انفلمیشن باید سبسایډ سي او دا کار د چې دی ډاکټر صاحبانو د همدې کارټیسول ده. بل موږ پوهېږو چې ټیسټوسټیرون موږ پوهېږو چې یا انډروجن ډېر ارزښت لري ډېر زیات خصوصا په ښځو کې هم ارزښت لري او په نارینهو کې هم ارزښت لري او دا په یاد لري چې انډروجن میل سکس هارمون ده یعنی د انسان په ټسټس کې یا خصوصا نارینه په ټسټس کې تر بلوغت وروسته موږ پوهېږو په انټرسټیشل حجراتو کې جوړېږي که نه سیل اف لیډي کې جوړېږي. نو که چېرته ټیسټوسټیرون ډاکټر صاحبانو په ښځو کې هم لږ اندازه وي د دې مطلب دا ده چې په ښځو کې بیا ټیسټوسټیرون چې جوړوي ډاکټر صاحبانو دي اډرینل کارټیکس زونا ریټیکولارس طبقه کې جوړېږي خو لږ اندازه او په هغوی کې ډاکټر صاحبانو څه تاثیرات لري د هغوی په ښځو په میتابولیزم کې او د هغوی په وده مثلا د هغوی په مسکولیچرز په دغو شیانو کې ډېر غټ رول لري دا انډروجن لږ اندازه. خو که چېرته داسې وي ډاکټر صاحبانو چې دغه هر یو هارمون په اډرینل کارټیکس کې چې جوړیږي که هغه مثلا په زونا ګلومیرولوسا کې ده که زونا ریټیکولارس او که په زونا پاسیکولیټا کې ده د هر یو که زیاتیږي هم ستونزه جوړوي او که کمیږي هم ستونزه رامنځته کوي یعنی پاتالوجي رامنځته کوي. موږ تاسې به اصلي پاتالوجي کې هدف هم دی. خو یوه خبره په یاد لري چې اډرینل کارټیکس داسې نه ده چې دوامداره لګیا ده دا کار کوي بلکې موږ پوهېږو چې اډرینل کارټیکس خپل ټول هارمونونه تر کنټرول لاندې دي. دا به وروسته ووایم په میډولا کې هم هارمونونه جوړېږي ډاکټر صاحبانو او په کارټیکس کې هم مختلف هارمونونه جوړېدل صحیح سو. دا هارمونونه چې دي اکثره په خاص توګه سره کارټیسول د یو هارمون تر تاثیر لاندې ده چې هغه ته ACTH وایي. سره له دې چې په دې کې شک نشته چې ACTH په ټول اډرینل کارټیکس باندې تاثیرات لري د هغوی افرازات مستقیما د دې تر تاثیر لاندې ترشح کیږي. خو الډسټیرون په خپل سر او یا هم د الډسټیرون چې هغه په زونا ګلومیرولوسا کې دی ډاکټر صاحبانو د هغو ریګولیشن زیات د الډسټیرون ریګولیشن چې دی هغه په ACTH پسې ډېر ډیپینډنټ نه ده بلکې مستقیما پر څه شي پسې ډیپینډنټ دی ډاکټر صاحبانو په رینین پسې رینین انجیوټنسین سیستم پسې هغه ډېر نږدې تړاو لري او هغه میکانیزمونه یې موږ تاسې ویلي دي صحیح سو. د یعنی دا معنا چې د اډرینل کارټیکس د برخې هارمونونه چې دي ډاکټر صاحبانو په خپل سر نه دي د دوی دپاره یو پازیټیو نیګیټیو فیډبیکس ده چې دا پازیټیو نیګیټیو فیډبیک کې تر ټولو غټ لاس دی ډاکټر صاحبانو د چشته د ACTH او ACTH باندې بیا موږ پیژو عموما د هایپوتالامس ده پته یې سپرون ویل هایپوتالامس ډېر زیات ارزښت لري موږ تاسې بدن لکه لابراتوار ده هغه دوامداره په دغه کې د هارمونو سویه چک کوي د ټولو کیمیاوي موادو سویه چک کوي په وینه کې. که چېرته داسې وي چې کارټیسول زیاتیږي نو عموما موږ تاسې پوهېږو چې په هایپوتالامس کې به ACTH ریلیزینګ هارمون سره کم سي ډاکټر صاحبانو کم سي او په مقابل کې به څه زیات سي ډاکټر صاحبانو ACTH انهبیټري فاکتور به کم زیات سي. په نتیجه کې به موږ پوهېږو چې په کارټیکوټروپ حجرات په پیچوټري ګلینډ کې هغه بس شي نه هسي چې نور ACTH ما جوړوه او ACTH سي نه جوړیږي موږ پوهېږو مستقیما دا ساحه سپریس کیږي او کارټیسول لیول بیرته راکښته کیږي او برعکس که کارټیسول لیول کم سي بیا موږ پوهېږو هایپوتالامس څه کوي ډاکټر صاحبانو ACTH ریلیزینګ هارمون جوړوي یا فاکتور او ACTH ریلیزینګ فاکتور چې په هایپوتالامس کې جوړ سو هغه ځي پیچوټري ګلینډ ته او په پیچوټري ګلینډ کې د ACTH هارمون زیاتوي
او دا راځي مستقیما اډرینل کارټیکس تنبیه کوي تر څو کارټیسول بیرته سره کم سي لوړ سي. یعنې موږ پوهېږو چې خپله د هارمونونو سویه پازیټیو او نیګیټیو فیډبک تاثیرات لري په هایپوتلامس کې چې تیری شي. یعنې د هارمونونو زیاتوالی نیګیټیو فیډبک او د هارمونونو کموالی پازیټیو فیډبک تاثیرات لري البته په هایپوتلامس کې. په دې باندې خو موږ تاسې مخکې هم خبرې کړې په عمومي انډوکراین کې چې موږ خبرې پرې کولې همداسې وکړه. خو دلته یوه خبره زموږ تاسې لپاره ډېره دلچسپه هغه دا ده چې د ای سی ټي ایچ تاثیرات صحیح ده په ټول کارټیکس شته خو په الډسټرون باندې ډېر تاثیرات یعنې الډسټرون چې ده هغه انډیپینډنټ وي تقریبا. خو په دې کې شک نشته چې ای سی ټي ایچ لږ اندازه تاثیرات په دغه باندې هم لري ګوري په انډروجن باندې هم لري او زیات تاثیرات پر څه لري ډاکټر صاحبانو په کارټیسول باندې لري. کله چې تاسې ای سی ټي ایچ کلمه واورېده دسې به ستاسې په ذهن کې چی راوګرځېږي کارټیسول به ستاسې په ذهن کې راوګرځېږي. صحیح ده ډاکټر صاحبانو موږ پوهېږو چې ښه دغه خبرې خو یې دلته ما راوړې یعنې د وینې د پوتاشیم او د رینین انجیوټنسین میکانیزم په واسطه باندې الډسټرون مستقیما کنټرولېږي. اډرینل میډولا ته راځو ډاکټر صاحبانو. میډولا ما درته ویل چې د باندې خوا چې دی تقریبا یلویش براون کلر لري دا که نه کارټیکس او داخلي چې دی بیا ګرې کلر لري لکه اعصاب تاسې معلوم دی ګرې مټر او وایډ مټر دا لکه ګرې مټر داسې ده. نو په دې خاطر داسې معلومیږي لکه د اعصابو ګرې مټر د اډرینل میډولا سره که معلومیږي لکه د اعصابو ګرې مټر حتی جوړښت له نظره هم همداسې ده لکه سره کوم د اعصابو ګرې مټر چې موږ ته یعنې نیرو مسکولر غوندې جوړښت لري. دا صحیح سو ډاکټر صاحبانو. اصل کې ډاکټر صاحبانو د اډرینل میډولا چې دا سره له دې چې د اناټومي له نظره یا د هیستالوژي له نظره له کارټیکس سره نږدې روابط لري اما د جوړښت له نظره مستقیما له کارټیکس سره ډیر زیات توپیر لري ځکه چې په اډرینل میډولا کې که چېرته موږ تاسې وګورو ډاکټر صاحبانو هلته پکې څه شی شندل دي ډاکټر صاحبانو نیرو انډوکراین سیستم حجرات پکې شندل سوي دي کوم چې له نیرو اکټوډرم څخه یې حتی منشا اخیسته دی جوړېدلو په وخت کې کله چې انسان له د مور په نس کې جوړېدل او دغه د اډرینل میډولا برخه له څه څخه منشا اخیستې وه ډاکټر صاحبانو نیرو اکټوډرم څخه یې منشا اخیستې وه. په دې کې شک نشته چې دا مهمه برخه دی ډاکټر صاحبانو او مهم هارمونونه جوړوي لکه په خاص توګه سره په دې ځای کې چې جوړیږي مثلا اډرینالین او نور اډرینالین یا په شریکه کې دې ته څه وایي کټیکولامین دلته کټیکولامین یا اپینفرین نور اپینفرین چې ورته وایي خو د دې ترڅنګ په اډرینل میډولا کې ډاکټر صاحبانو مختلف نور پیپټایډونه هم جوړیږي لکه په خاص توګه سره کلسیټونین سوماتوسټاټین وازو اکټیو انټسټاینل پولیپپټایډ چې اصل کې په انټسټاین کې جوړیږي ګوري ډاکټر صاحبانو. همدارنګه په دې کې نور میټابولیټس لکه په خاص توګه سره د کټیکولامین میټابولیټس ډیر د پام وړ دي لکه مثلا میټانیفرین پکې ډاکټر صاحبانو ډیر مهم دي نور میټامینیفرین پکې ډیر مهم دي او همدارنګه وینایل منډلیک اسید یا وی ام ای او همدارنګه هوموویلینیک اسید یا ایچ وی ای دا هغه میټابولیټونه دي چې ډاکټر صاحبانو کټیکول امین څخه لاسته راځي او دا واقعا هم د بېشمیله نظره ډیر زیات یا زموږ تاسې د بایوکیمسټري له نظره ډیر زیات ارزښت لري او د دغو موادو یا د دغو میټابولیټونو یا هم د دغو استقلابي موادو اساسي منشا کوم ځای دی ډاکټر صاحبانو اډرینل میډولا. خو په دې کې هم شک نشته ډاکټر صاحبانو چې که چېرته اډرینل میډولا نه وي دغه مواد نورو ځایونو کې هم جوړېږي خصوصا اډرینالین نور اډرینالین یعنی زموږ تاسې نور پارا انډوکراین غړي چې دي په نورو انډوکراین کې بیا که چېرته اډرینل میډولا کار پرېږدي او یا کار نه کوي نور انډوکراین غړي هم کولی شي چې د دې وظیفه په غاړه واخلي یعنی نشتون یې ډېر زیات نه احساسېږي تقریبا یا اډرینل میډولا اما اهمیت لري. اډرینل میډولا مستقیما ډاکټر صاحبانو سمپاټیټیک او پاراسمپاټیټیک په وخت کې تنبیه کیږي په خاصه توګه سره سمپاټیټیک تنبیه د دې لپاره ریلیزینګ دغه لري ډاکټر صاحب تاثیرات یعنې که چېرته یو څوک ایموشن ته ولاړ سي خصوصا دا په دریو وختونو کې ډېر د پام وړ دي فرایټ فایټ فلایټ درې اف نه فرایټ بیره فلایټ جمپ وهلی او فایټ جنګ په دغو وختونو کې اډرینل میډولا ډېره زیاته تنبیه کیږي او شي جوړوي ډاکټر صاحبانو کټیکولامین یعنی اډرینالین او نور اډرینالین
او د اډرینالین او نور اډرینالین سمپاتیټیک تاثیرات لري. تاسو ته معلومیږي چې مثلا کارډیک کنټراکشن زیاتوي، ټیکیکارډیا رامنځته کوي. بل شي کوي ډاکټر صاحبانو، بل کوشش کوي چې په دغه سره عموما موږ هغه خو نو بیا یو میکانیزم دی چې البته مسکولر برخو ته د وینې سپلای زیاتېږي او سپلنکیک سرکولیشن کمیږي. چې کوي هغه خو بیا هغه ده پاراسمپاټیټیک پتوی ده، هغه پاراسمپاټیټیک باندې تنبیه کوي. دغه سوري و یس سلیوري ګرین افرازات خو د پاراسمپاټیټیک په واسطه باندې زیاتېږي او سمپاټیټیک یې نهیه کوي. هلته بیا یعنی موږ پوهېږو سمپاټیټیک عموما په اعظمي سیسټم باندې نهیه کوونکي تاثیرات لري. نو ټول سکریشن یوازې سلیوري ګلینډ نه بلکې ګاسټریک جوس ټول انټسټاینل موټیلیټي به بیا سره کم سي او هغه هم نهیه کوي ده، ځکه په هغوی باندې نهیه کوونکي تاثیرات لري. حتی په صورت عموم کې سپلنکیک سرکولیشن کموي په دغه وخت کې. خو هغه موږ څه کوو کله چې اډرینل ګلینډ اډرینل میډولا زیاتې افرازات وکړي، اډرینالین او اډرینالین ډېر سي، ټیکیکارډیا موږ ته پیدا کېږي. د موږ تاسې مخ په اصطلاح سور سي، وریښتان مو زیږه سي، ځکه چې اریکټل پیرای مسل چې دی په وریښتانو هیر فالیکل سره هغه هم کنټراکشن وکړي. نو یې چې وریښتان نو دغسې یعنې تا یو داسې حالت اماده کوي دا چې ته به درې کاره کوې، یا به فایټ کوې، یا به جمپ اچوې، یا به بیریږې. صحیح سو؟ درې افته دي دا اماده کوي دغه هارمونونه. دا چې د کله زیات سو بدن کې، یا به ډېر بیریږي بدن به دې ریږ تخلي، یا به ور جمپ کوې چې څه سو، یا به جمپ اچوې. همداسې ته کوې لکه سپیدر دغه ویډیو هم چالانه ده. و یو نفر د لارې په سر کې ولاړ نه ولاړ نه و، کار یې کوه. یو بل نفر راغلی لاروی پوښتنه یې کړې چې پلانکي کلي څونه لاره ده؟ وایي ده ورته وایي یاره یو نیم ساعت لاره به وي. وایي ورته مطمئن یې نیم ساعت لاره ده؟ یو ورته چې وروره خو هغه له کاره باسي دی بیا سیانو ته تللی یې ستا دغسې کسې له ځانه راته ویل. هغه ورته وایي چې وروره خو معلومه ده راته نیم ساعت لاره ده ورسه. وایي ته قسم وکړه چې نیم ساعت لاره ده؟ باره وایي هغه ورته چې وروره لاره خو نیم ساعته که مې سپی در پسې راخطا کړو په 15 دقیقې کې دې رسوي. نو رښتیا هم کله چې په سپی په چا پسې خطا سي، او عجیبه یو خبره درته وکړم، زه هېڅکله له سپي څخه نه بیریږم، له کوچنیوالي څخه. هر څونه روی سپی چې هر څونه خطرناکه چې زه نه ورڅخه بیریږم، بس خدایي همدغسې په سپي باندې دې ما ستوری بالا ده. یقیني نه ورڅخه بیریږم، او تر اوسه پورې سپي خوړلی یم نه یم چې نه ورڅخه بیریږم. کله سپي څخه وبېرېدې خوري دي، خو یعنې ټول مثلا د ځان قدروال د ما سمپاټیټیک دغه چې دی میکانیزم نه تنبیه کېږي په سپي پر اتاک سره. صحیح ده؟ ښه بهر صورت ډاکټر صاحبانو، نو اوس راځم دې ته چې که چېرته د اډرینل میډولا کې یوه ناروغي واقع سي، په دې کې شک نسته چې په غیر مستقیم ډول سره د اډرینل کارټیکس ناروغیانې میډولا هم متاثره کوي. مثلا که د اډرینل ګلینډ سرطان وګورو یا ډیجنریشن، اکثره وخت میډولا به هم پکې له منځه ځي، ډسټرکشن کې به کوي نه. خو خبره دا ده چې د اډرینل میډولا د برخې ستونزه ډېره نه حس کېږي نسبت وچې ته اډرینل کارټیکس برخې ته. او په دې کې هم شک نسته ډاکټر صاحبانو چې د خاص توګه سره د پاتالوژي له نظره چې موږ تاسو ته ډېر زیات ارزښت لري. بس مثلا ځینې ناروغیانې سره لکه پیوکروماسایټوم او دغه شیان به زه تاسو ته ووایم، سرطاني حالتونه دي چې په هغوی کې مثلا ځینې افرازات زیاتېږي او موږ تاسو له ستونزې سره مخ کوي د اډرینل میډولا د برخې په خاص توګه سره. خو موږ تاسو چې پاتالوژي کې ډېر زیات اهمیت ورته ورکوو ډاکټر صاحبانو، هغه به چېرته ورکوو؟ اډرینل کارټیکس ته. اډرینل کارټیکس کې به ډاکټر صاحبانو په خاصه توګه سره موږ تاسې ځینې ستونزې ووایو، لکه مثلا په خاصه توګه سره هایپر فنکشن، مثلا هایپر فنکشن لکه مثلا الډسټرون زیات سي، کارټیسون زیات سي، او یا هم انډروجن یا ټسټاسټرون زیات سي، او هایپو فنکشن خصوصا الډسټرون کم سي، کارټیسون کم سي، او یا منډروجن بیخي وجود ونه لري. نو په دغو وختونو کې البته د خصوصا په ښځو کې بیا نو دا کومې ناروغۍ به رامنځته سي، په دې باندې به موږ تاسې خبرې کوو او پاتالوجي به یې وایو. صحیح ده؟